قدرمنو پښتنو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ چې کوم 14 ملګري ګرفتاره سوي وو پر 1 جنوري باندې د نقیب شهید او د ارمان شهید برسید د تعزیتي غونډه جوړېدله نو هغه پولیسو فایرینګ وکړي 2 ملګري زخمیان کو په دې کې 11 ملګري ونیول بیا د پروګرام یې نه پرېښوي بیا د نورو ملګرو رضاکارانه ګرفتاري ورکړې ده چې په هغې کې زموږ کشران ورونه زموږ بچیان ډېر کم عمره ملګري پکښې وو نو دا ملګري 2 میاشتې په غیر عیني غیر قانوني FIR کې بندیوان کړي وو نه دی د پیوې د پولیس مقابله یې پسې اچولې وه پتراوې پسې اچولې وو فایرینګ یې پسې اچولې وو دا ملګري 2 میاشتې په جیل کې وو نو بله ورځ 2 مارچ د دوی ضمانت وسو نن دا ټول ملګري ضمانت په 2 تاریخه منظوره سو نن 22 ملګري راوځي 22 ملګري راوځي په دې کې 22 نه بلکې یو کم 10 ملګري راوځي په دې کې 15 ملګري پاتې سو هغه په دې وجه پاتې سو چې د هغو کاغذي کاروایي کې کمي راغله هلته د عدالت وخت کم سو نن شورټي موږ نن جمع کړه هغه د 15 ملګرو شورټي کاغذي کاروایي کې فرق راغلی حالانکې بونډونه د دوی جمع سوي وو نو هغه سبا ته پاتې سو دغه یو کم 10 ملګري اوس ځینې ملګري د سنټرل جیل سره راووتو دا راخوشي سو د جیل راووتو هغه نور ملګري اوس راوځي موږ ثابته کړله چې ريزسټن هر وخت کنه په مخ تللی دی موږ بیا هغه د قوم د پوره ريزسټنس کې دا مبارزه و د هغسې جاري ورساري سدي نو دا وخت موږ سوراب کوټ باندې دغه ګوهر باړه مارکیټ چې ورته وایي الاسف سکویر سره چورنګۍ باندې ټول ملګري د کراچي زیات ملګري راغلي دي د دوی د استقبال لپاره په دې خوشحالۍ کې او دا خوشحالۍ په دې ده چې په دې کې زموږ ځوانه طبقه زموږ ینګ ځوانان په دې کې چې رضاکارانه ګرفتاري ورکړې وه دغه ملګري ورسره دي خو خوشحالي به هغه وخت وای چې زموږ د یمني ګران علي خان وزیر هم ضمانت سوی وای دی هم نن راخوشي کېدلی بیا خو ډېره خوشحالي وه خو بهرحال موږ و دې لار ته تیار یو PTM که د لر دی که د بر دی و دې ګرفتاریانو و دې FIR ته په ذهني طور په ډېر پښتني ننګ په پښتني غیرت موږ و دې ته تیار یو انشاءالله دا 15 ملګري به هم زر تر زره په دا 2-3 ورځې کې راخوش سي او ورسره د علي خان وزیر د خوشي کېدو د ضمانت زیری خوشحالي به م انشاءالله لر و بر افغانان ډېر زر واوري نو انشاءالله د روزې څخه به مخکې زموږ یقین دا دی چې انشاءالله علي وزیر به هم راخوش سي د نورو ملګرو خو ضمانتونه سوي دي دا خو به زر تر زر راخوش سي